او تعلیم په جنایو کې چې ټول کور تعلیم یافته شي هم به سپین تعلیم یافته شي هم به تور تعلیم یافته شي. تعلیم په جنایو کې چې ټول کور تعلیم یافته شي سپین تعلیم یافته شي هم به کله فوجا مخکې مالي کړي 10 کاله ما او جی او داسې بیا کرن خان صاحب څنګه دا جی بیا خو یو زما ملګرو زما په دې کتاب کې ولیکل نه زما په دې کتاب کې چاپ هم دی او بیا دا معلومات ما ته نشته چې کرن خان صاحب ته دا په څه طریقه رسېدلی خو هغه ما ته بیا لکه ټلیفون وکړو چې دا نظم زه ریکارډ کوم که ستاسو خوښوي ما نه هغه ډېر نیک سړی دی ډېر قابل انسان دی الله دې وله اوږد ژوند ورکړي د خیر سره او الله دې په دواړه جانه خوشحاله کړي نو باندې تپوس وکړو چې یاره زه دا نظم ریکارډ کوم نو ستاسو څنګه خوښه ده او زه به پکې څه ترمیم کوم نو ما ورځان له ترمیم چې څه کې هغه پکې وکړه خو خاندل مې وی البته مې زما نوم ته ملر کوی ځکه چې شاعرانو خدا یو جایداد دی هغه ما ته په ډېرو خوږو الفاظ کې وي چې یاره ستا دا نوم به پکې زه ډېر په یو ښه طریقه هم به سپین تعلیم یافته شي هم به تور تعلیم یافته شي هم به سپین تعلیم یافته شي هم به تور تعلیم یافته شي تعلیم په جنایو کې چې ټول کور تعلیم یافته شي او بیا دا جنای به تاسو ته سبق وایي په مینا بیا دا جنای به تاسو ته سبق وایي په مینا د سپینه به په سپینه خوله کوي خبره سپینه نو هم دا به په دې کور کې وي نیاز بینه ماجبینه نو که څه تعلیم کړي څه به نور تعلیم یافته شي که څه تعلیم کړي څه به نور تعلیم یافته شي او تعلیم په جنایو کا چې ټول کور تعلیم یافته شي او د کور په صفایه کې به د دغې جنۍ لاس وي د کور په صفایه کې به د دغې جنۍ لاس وي او کېدای شي ډاکټره شي په ټولو کې به پاس وي نو پیسې به بیا هغه ګټي سړي د کور کې ناست وي د پلار به یې مزې وي هم به یې مور تعلیم یافته شي د پلار به یې مزې وي هم به یې مور تعلیم یافته شي او تعلیم په جنایو کې چې ټول کور تعلیم یافته شي او بله کړی ده چې اول چې و ماشومه بې نظیره هم جنای وه او دا اول چې و ماشومه بې نظیره هم جنای وه دا نن چې د وزیره دا وزیره هم جنای وه دا فاطمه جنا د قام امیره هم جنای وه نو د په لسو کې د خامخا څلور تعلیم یافته شي خامخا څلور تعلیم یافته شي او تعلیم په جنایو کې چې ټول کور تعلیم یافته شي او زمونږ په دې وطن کې بادرانې جنکۍ شته زمونږ په دې وطن کې بادرانې جنکۍ شته او افسوس که غریبي نه وي نرانې جنکۍ شته په قام وطن مینې بادرانې جنکۍ شته زمونږ په دې وطن کې قابلانې جنکۍ شته افسوس که غریبي نه وي نرانې جنکۍ شته په قام وطن مینې بادرانې جنکۍ شته نو د رونو نه د مخکې خور تعلیم یافته شي د رونو نه د مخکې خور تعلیم یافته شي او تعلیم په جنایو کې چې ټول کور تعلیم یافته شي او بغیر د جنکو نه نشل کېږي نه بشل شي بغیر د جنکو نه نشل کېږي نه بشل شي او د دغې جنکو په سر پردي د سړي خپل شي او په خوله کې د شاعر لوبه چاربیته شي غزل شي سره د شاه زلمو د لور په لور تعلیم یافته شي سره د شاه زلمو دی وایي زلمي دی مه کړي که نه تعلیم سره د شاه زلمو د لور په لور تعلیم یافته شي او تعلیم په جنایو کا چې ټول کور تعلیم یافته شي او تعلیم شاعر صاحب زر ستا خبرې حقیقت دی تعلیم خو یو رڼا ده یو ښایست دی یو زینت دی ام دین دی ام دنیا ده پت مروت دی محبت دی په سیده لاره سم شي چې شمکور تعلیم یافته شي په سیده لاره سم شي چې شمکور تعلیم یافته شي او تعلیم په جنایو کې چې ټول کور تعلیم یافته شي هم به سپین تعلیم یافته شي هم به تور تعلیم یافته شي ډېر ښکلی صاحب زر باشا ډېر زبردست کلام دی او د دې د وجې نه خو ځکه
دغه د سوشل میډیا د لارې چې خور شو هغه به میلیونونو خلکو کو توکرم خان صاحب ته دغه کریډټ دی تاسو ته ځي د دې شاته ستاسو دغه قربانۍ دی د پښتو ژبې خدمت دی باچا مونږ اورېدلي دي چې تاسو په خپله باندې تعلیم چې دی هغه نه دی کړی خو بیا هم وایي چې د پښتو کوم کتابونه چې دي لوست تاسو کور شئ د دغه یې راته لږه ونښه د دې خو زما په جوانۍ وړوکوالي په دور کې زموږ په دې کلي کې سکول نو دا د والي صاحب دور و اول د باچا صاحب بیا د والي صاحب نو زموږ په دې کلي کې سکول نو په دیوانه وبا کې نو په ګاګر کې سکول نو ګاګر ته د دې ځای نه تل راتلل ډېر زیات ګران و نو د دې وجې ما د سکول سره مې د بچپن نه شوق دی خو لکه په دې وجه زه بې تعلیمه پاتې شوی یم تعلیم تاسو ونه کړی موږ تعلیم ونه کړی شو د لیکلو او د پړاوولو زیات البته ما د قیدې سپارې د قرآن شریف سبق ویلی نو د هغې ټکو په وجه باندې زه دومره کولی شم چې د اردو نه د خپلې ژبې د پښتو شعرونه زیات زه پړاوم د علم په رڼا کې دا خبره اعتباري ده او تعلیم د ماشومانو د مور پلار ذمهواري ده ډېر زبردست او د ځان نه درته نه وایم فرمایلي پاک حضرت دی دا پې کړی ده د ځان نه درته نه وایم فرمایلي پاک حضرت دی او ښکاره دي کتابونو کې خبرې حقیقت دي نو پیدې پکې بېشماره د دنیا د اخرت دي دا داسې صدقه ده تر قیامت پورې جاري ده ما د حدیثو نه د قرآن نه دا خبرې راغلي چې لکه مړي ته وایي چې دا نیک الواتې پاتې شوي او تعلیم یې کړي او قرآن شریف لولي او حدیث بیا دغه نو دا هغوی ته رسي نو ما ځکه وایي چې دا داسې صدقه ده تر قیامت پورې جاري ده صدقه جاریه ده دا او تعلیم د ماشومانو د مور ورځې د قیامت باندې به نیکه بد تلل شي اتلس زره قام رباوي جمع علمونه الله به فیصلې کړي ساز به ساز غل به غل شي بدحال به د هغوی وي چې چا کړي وي ظلمونه سوالونه د عجزو غریبانو به منل شي دا ځمکه به تانبه وي زما جوخته تسله ده راشه وګوره کتاب پکې څرګنده مسله ده نو ټیک نور به نیزور شي په قدرت د پاک اکبر منکر تی نه کافر دی چې پې نه کوي باور دا چاربې ته ما په هلکوالۍ کې لیکلې وه ډېره هسې کوم دلته زمونږ کوم ثقافت چې دی کلتور چې دی تاسو سره مونږ چې ناسته وشو نو تاسو وایي چې حجرې به وې په کې به محفلونه و مشران به ناست و دغسې دا موبایل ټي ویان او دا څیزونه نه و دکه څه نو هغې راته ما په هغې لیکل کړي که نه نه ټي وي نه ویسیار و نه بیټک و نه تیرې وي زمونږ د پښتنو پوخا په کلو کې حجرې به ښې ابادې وي ورونه بلېده به په جمي که نه حجرې به ښې ابادې وي ورونه بلېده به راغونډ به مشران شو دغې اور ته تودېده به ګپ شپ ټوکې ټکالې وي سیالي و خندېده به په غم کې په ښادۍ کې د یو بله زارېده به په غم کې په ښادۍ کې د یو بله زارېده به نو نه فلم نه ډرامه وه بس چاربیتې وی مصرې وي نه فلم نه ډرامه وه بس چاربیتې وی مصرې وي او زموږ د پښتنو پوخا په کلو کې دا پورې د غره ویښته چې ښکارېږي د چا کلی دی دا خو کلیاړی ده د زړه سره زما کلی دی او 600 په شمار باندې د دې کلي کورونه دي قطب په قبلت نه شینکي باغونه دي نور خاته نیلاو ته یې ښایسته د مزې غرونه دي ګورئ دا نور خاته دی دا غرونه چې دي نور خاته نیلاو ته یې ښایسته د مزې غرونه دي خاوره یې سونه ګڼمه کاڼې لالونه دي ډک دی د الله د نعمتونو کیمیا کلی دی دا خو د زړه سره کولیاړی ده زما کلی دی او بل بند دی چې ځمکه یې زرخیزه د بې حده پیداوار کوي ځمکه یې زرخیزه د بې حده پیداوار کوي هر قسم سبزي کوي غنم کوي جوار کوي شته دی شمتالان پکې مڼې کوي انار کوي او ګرځي په موټرو کې مزې زمیندار کوي نو سړک ورته پوخ راغلی څومره صفا کلی دی دا خو د زړه سره کولیاړی ده زما کډه کولیاړی ته راشه نورو نه کړې صبر او 2 خره والا یو تبر نختر په ویښ کې کټ کوله خرڅ کاغه شنه بر 2 خره والا او لکه ما په یو غزل کې وی چې نظر لګي ورته دانګي انګار نه پیژني
نظر یې لګي اور ته دانګي انګار نه پیژني او ځان ته هوښیار وایي په خپله هوښیار نه پیژني. سپوږمۍ ته خیږي د سپوږمۍ د پاسه کور جوړوي. سپوږمۍ ته خیږي د سپوږمۍ د پاسه کور جوړوي خو دومره ضدي دی چې دیدن او دیدار نه پیژني. دومره ضدي دی چې دیدن او دیدار نه پیژني. خپل ځان په خپله غورځوي د جهنم کندې ته. خپل ځان په خپله غورځوي د جهنم کندې ته چې په دې دومره رڼاګانو کې لار نه پیژني. هغې طبیب طرف ته نه ځي چې علاج یې وکړي. هغې طبیب طرف ته نه ځي چې علاج یې وکړي. هغې طبیب له ځي چې روغ او بیمار نه پیژني. هغې طبیب له ځي چې روغ او بیمار نه پیژني. او یو ورځ به ټک په جګر ورکي او ایره به یې کي. یو ورځ به ټک د زړه په سر ورکي ایره به یې کي. عقل شته خو په لستوڼي کې مار نه پیژني. یو ورځ به ټک د زړه په سر ورکي ایره به یې کي. عقل شته خو په لستوڼي کې مار نه پیژني. او سودا له تللی دی د ګوړې په ځای زخر اخلي. سودا له تللی دی د ګوړې په ځای زخر اخلي. بازار کې ګرځي خو سودا د بازار نه پیژني. دا دنیا یو بازار دی. بازار کې ګرځي خو سودا د بازار نه پیژني. او د ښه بد تپوس نه کوي خو ځان مړوي. تپوس نه کوي خو ځان مړوي. لکه څاروی پکې غنم جوار نه پیژني. او ما ته د داسې تعذیبونو صفتونه مه کړه. چې خور شته غرور نشته خپل پلار نه پیژني. غرور نشته خپل پلار نه پیژني. او یا کلیاړواله صاحب زره غزل چاته وایي دا په دولت مین ستا ښکلي اشعار مینوال چې د ګلوبل نیوز بنیر په شیشه باندې ستا دا ویډیو ګوري هغوی ته به څه پیغام لرئ؟ هغوی ته خو زما د طرف نه دا خبره ده که نه چې شعر شاعري واوري او ځان پې پوه کړي نو دا به فوراً زړه ته کوزېږي. او زه به تا ته دا ثبوت در کوم چې څه قسم بدعملي پکې. نو د دې شعر د اورېدو د دې د معنوي او دغه په پوهېدو باندې به دغه بدعملی نه بغیر د بل سړي د نصیحت نه توبه وباسي او خدای به یې د هغې عذاب نه خلاص کړي. لکه مثال نشه شوه یو سړی نشه کوي د نشې په باره کې شعر واوري نو که په تقریر کې ورته څوک خبره کوي هغه دومره زر ورته نه پرېوځي خو دا شعر به له په هغه فوراً په ذهن چې هغه کم غلط کارونه یو بالکل به واپس کېږي. او چې په شعر ځان پوه کړي نو عمل به پرې الله ورکړي. او شعر داسې شی دی چې دا ډېر زر فوراً ذهن ته ډېر زر اثر کوي. ډېر زبردست. دا ورځ سره صاحب زر باچا کولیاړوال کوم چې د پښتو ژبې نامتو شاعر دی د هغوی سره کومې خبرې اترې چې وې د هغوی د شاعرۍ د فن په حواله باندې هغه تاسو واورېدې. تر بل پروګرام پورې ما عابد بنیري له او زما سره کومو صاحب زر کولیاړوال چې دی دروند میلمه هغوی له راکړه اجازت. تلوی الله په امان. مننه.